अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्टिव सिस्टम نن چې موږ د لیکچر کوم ټاپک ته ډایجسټیو سیستم موږ نن زده کوو د انسان چې کوم ډایجسټیو سیستم دا په دې باندې نن موږ بحث کوو چې انسان چې کوم ډایجسټیو سیستم دا د کوم ارګن انوالو دي او څنګه د موږ کله چې خوراک وکړو نو دا کوم پروسس کیږي چې دا خوراک موږ ول وړو وړو ټوکړو ته چینج سي او ایغه نه آباد د موږ خوراک د انرژي صورت ته واړي او موږ ته انرژي راکړي نو ډایجسټیو سیستم موږ زده کوو انسان په وجود چې هغه سیستم انسان په وجود چې نور هډیر سیستمان دي لکه ریسپایریټری سیستم سره ایمیون سیستم سره سرکولیټری سیستم سره خو په انسان وجود چې هغه سیستم چې دې باندې دې پر ریسپانسیبل ده چې موږ کله خوراک وکړو او د هغه خوراک لارج کوم فود مالیکیول اسمال فود مالیکیول ته چینج کی او د دې قابلیت کې چې کله چې هغه بیا سیل ته ډیفیوز کېدلای شي دغه سیستم ته موږ ډایجسټیو سیستم وایو اوس ډایجسټیو سیستم موږ سره نور هم نامونه لکه دې ته موږ ګیسټرو انټسټاینل سیستم ویلی شو دې ته موږ ډایجسټیو ټریک هم ویلی شو او دې چې کوم موږ سره چې کله پیله کوم پروسس ته چې کله یو انسان فود خولې ته واچي ډایجسټیو سیستم موږ سره سٹارټ کیږي له ماوت نه نو چې کله انسان خولې ته فود واچي دې پروسس ته موږ وایو انګیشن بیا هغه بعد چې کله دا فود مالیکیول تا واچو او هغه نه بعد چې په دغه باندې کله پروسس شروع شي هغه ته به موږ وایو ډایجیشن چې کله هغه پروسس شروع شي چې لارج فود مالیکیول سمالر ته کنورټ کول شروع شي هغه ته به ډایجیشن وایو بیا ډایجیشن بعد موږ سره رادرومي اسیمیلیشن ابزارپشن بیا ابزارپشن بعد بیا موږ سره رادرومي اسیمیلیشن او اسیمیلیشن بعد چې کوم لاست سټیپ تا هغه د ایګیشن چې بیا کوم ویسٹ پروډکټ دی هغه موږ باډي نه موږ ایکسکریټ کو موږ له باډي نه ویسٹ میټیریل وزي نو ډایجسټیو سیستم چې موږ سره دا د سټیپس دي دا د پروسس دی لکه اول انګیشن وسی بیا ډایجیشن شروع شي بیا ابزارپشن شروع شي بیا هغه بعد اسیمیلیشن او هغه بعد لاست بیا ایګیشن وسی نو اوس موږ سټډي کوو چې ډایجسټیو سیستم موت نه شروع کیږي نو په د موت چې دا څه شي دي چې د دینه چې کوم موت چې ډایجسټیو سیستم چې چرول دا او موت چې کوم شیان دا سدي چې هغه ډایجسټیو سیستم ته بریک ډاون چې هیلپ راکړي پیله موږ سره رالی موت چې موږ سره نمبر 1 د کار شای چې کوم دا هغه ده ټنګ د یو پچې ټنګ دا ټیت او هغه نه بعد چې موږ سره کوم دا سلایوا دا موږ سره په موچ راځو نو ټنګ په ډایجسټیو سیستم چې چرول دا چې موږ کله خوراک واچو خولې ته نو د سپې دا کردار د چې کله غاښ چیوینګ کوي ماسټیکیشن پروسس چې کله غاښ باندې موږ خوراک وړو نو د زبه دې چې هیلپ راکوي چې هغه کوم خوراکي هغه موږ په غاښو په منځ راولي بلې دا رول ده چې د زبه چې کومه ده دا ټیسټ په دې باندې موږ معلومولی شو چې دا خوراک خوږ ده دا تریخ ده دا تریو ده مختلف قسم ټیسټ چې هیلپ راکوي هغه نه علاوه د سویلینګ چې موږ کله خوراک تیرو په دې چې موږ ته دا ټنګ چې کوم ده دا هیلپ راکوي هغه بعد ټیت چې کوم دي غاښونه هغه موږ ته په هیلپ راکوي په ماسټیکیشن چې کوم د خوراک میکانیکل چې کوم ډایجیشن دا
چې هغه په ذریعه باندې موږ چې د کوم فود مالیکول خولې ته واچو نو هغه وړو وړو ټوکړو ته بدل کی. په دې چې بیا خپل قسمان دي، څوک انسیزر دي، څوک مولر دي او څوک کیناین دي، خپل ټایپس دي، څوک ګرینډینګ کوي، څوک کټینګ کوي، څوک خودوره ډیټیل ته موږ نه پسې سلایو چې کوم دا سلایو چې یو خدای چې کوم دا دی چې مشترک انزایم څه شی ده؟ انزایم څه شی ده؟ انزایم مشترک دا بیسیکلی پروټین بیسیکلی دی پروټین خدای د کار دا ده چې دی پر ریاکشن چې موږ ته هیلپ راکوي، چې یو ریاکشن ته دوه ریاکټنټ واخیسته سره ریاکشن پکوي نو دی چې هیلپ راکوي چې هغه ریاکشن تیزوي، ریاکشن تیزولو چې د موږ ته مدد راکوي انزایم. نو په سلایو چې موږ سره امایلیز انزایم موجود دي. امایلیز کوم انزایم ده؟ امایلیز هغه انزایم ده چې کاربوهایډریټ بریک ډاون کوي. کاربوهایډریټ څه شی ده؟ کاربوهایډریټ موږ سره یو پالیسیکراید ده او دا کاربوهایډریټ چې کوم امایلیز انزایم ده، امایلیز انزایم په کاربوهایډریټ باندې کار وکړي او هغه وړو مالیکول ته کنورټ کړي چې هغه ته بیا موږ ګلوکوز وایو. نو یو خو سلایونه موږ چې لاړه ورته یو لاړه یوه دا فایده سله چې د چې انزایمي او انزایم کوم انزایمي امایلیز انزایم کوم کار ده؟ کاربوهایډریټ چې کوم دی هغه وړو کی پارټیکل ته کنورټ کی کاربوهایډریټ یا پالیسیکراید مونوسیکراید ته کنورټ کی او هغه بیا هغه ته موږ ګلوکوز وایو. یو دا کار څه بل سلایو چې موږ سره یې سالټ دې چې سالټ موجود دي او سالټ څه کار کوي؟ سالټ کار دی چې کوم جرمز یا جراثیم وغیره چې کوم دي هغه د جرمیډیټي ریډیوس کوي، چې کوم جرمز لا څه شي خوراک سره موږ خولې ته راغلي نو هغه ختم کوي. دا دې کار څه د ټیت کار مو ویله چې ټیت چې کوم غاښ دي هغه څه کار کوي؟ هغه مسټیکیشن چې کوم د چبانې ول پروسس ته چې کوم لارج فود مالیکول دی سمالر فود مالیکول ته کنورټ کوي. د ټنګ ول مو هم ویل چې ټنګ درې کارونه دي، یو خو ټیسټ چې هیلپ راکوي، سویلینګ چې هیلپ راکوي او بل دا کار دی چې د خوراک موږ سره د غاښو په منځ ساتي. دا د ماوث چې د ډایجسټیو سیستم رول دا څه پچې موت آباده موږ دا ډېر تفصیل ته نه جو په سیده آباده موږ تر رادرومي فوډ پایپ یا دیتا اسوفیگس هم وایو. اسوفیگس فوډ پایپ یا اسوفیگس دې بعد چې کله دا اچا دلته چې کوم کله خولې چې د مسټیکیشن پروسس دلته دوه مسلې دې مسل ته موږ ټمپوریل مسل وایو او چې د کوم لاندې مسل دا دې ته موږ ماسټر مسل وایو. دا هم مسټیکیشن پروسس کې موږ ته هیلپ راکوي. هغه نه بعد خوراک راځي اسوفیگس ته. اسوفیگس څه شی ده؟ اسوفیگس د کوم د پیپ غوندې سټرکچر چې موږ خولې نه تللی دا معدې پورې دغه سټرکچر دغه پایپ ته موږ اسوفیگس یا فوډ پایپ وایو. اسوفیگس چېرته وایو؟ چې د کوم فوډ پایپ یا کوم خوراک چې کله موږ په خولې ته واچو او د خوراک تر معدې پورې را راولو کار اسوفیگس ته. اسوفیگس موږ سره په اسوفیگس چې خوراک پیرسټالیسس په ذریعه باندې پیرسټالیسس څه شی ده؟ کنټریکشن اینڈ ریلیکسیشن کیږي د دلته کوم چې مسلې هغه کنټریکشن او ریلیکسیشن کیږي او د خوراک پوش کیږي مخ ته معدې طرف ته. نو دغسې موږ سره خوراک معدې ته رسیږي. هغه نه علاوه دلته یو بل پایپ دلته یو دې سره بل پایپ وي هغه ته موږ وینډ پایپ یا ټریکیا وایو. وینډ پایپ څه شی ده یا ټریکیا څه شی ده؟ په هغه ذریعه باندې موږ ساه اخلو لا ایکسچینج اف ایر پکې کېږي بریتینګ چې موږ په بریتینګ لپاره چې موږ کوم استعمالوو. نو دلته چانسز دا وي چې د خوراک دلته کوم رالی نو دا دغه
وینډ پایپ یا ټریکیا ته ولې نه درومي. نو دلته یو کارټیلیج موجود دی، کارټیلیج چې هغه د نام دا اپیګلایټس موجود دی، او هغه چې کله موږ خوراک وکړو نو دی په دغه وینډ پایپ باندې راشي او وینډ پایپ بند کی او خوراک په فوډ پایپ باندې لاړ شي. دغسې چې کله موږ کوو ساه اخلو نو بیا دی په د بل پایپ باندې راشي او ټریکیا خلاصه کړي. دغسې دی دغه ریګولیشن کوي. هغه نه بعد موږ سره خوراک راشي معدې ته. هغه نه بعد خوراک چې کله معدې ته راشي نو دلته زه د سټمک سټرکچر جوړوم. چې موږ سره کومه معده ده دا فوډ پایپ ته فوډ پایپ او دا چې کومه ده دا معده ده. دلته مو رزوم کړه، دلته موږ رزوم کړه دا معده. نو معده څه شی ده؟ دې کار څه شی ده؟ دا یو وایټل آرګن ده. که دا انسان وجود نه وباسي نو انسان زندای نشي پاتې کېدلی. خو دغه فوډ پایپ او د معدې په منځ چې دلته یو سپینکټر ده چې هغه نام ده کارډیک سپینکټر. کارډیک سپینکټر. اوس سوال دا ده چې کارډیک سپینکټر چېرته وتهیي؟ کارډیک چونکې ځکه وتهیي چې کارډیک موږ د هارټ لپاره استعمالوو. تا به نام اورېدلی چې کارډیالوجیسټ هغه ډاکټر ته وایي چې کوم د زړو سپیشلیسټ وي. لا کارډیا مطلب زړه سره ریلیټډ ده. نو دا چونکې موږ چې کوم هارټ ته هغه سره ډېر نزدیک وي نو ځکه موږ دلته کارډیا استعمال کړی ده، کارډیک سپینکټر. سپینکټر دلته یو داسې وال موجود دی چې هغه کله تا خوراک معدې ته انټر سي نو دی بیا واپس نسي تلای، ځکه چې دلته بیا دغه کوم وال ده دا بند سي دپاره نو بیا دی واپسې نسي کېدلی. دا د کار ده. اوس موږ سره چې کوم سټمک ته هغه چې تقریبا موږ سره لیرز دي. موږ سره د سټمک لیټ سپوز دا موږ سټمک په منځ کې کټ کړله نو دا چې کوم لیر ده، دا چې کوم د سټمک لیر ده دې ته موږ نام ورکوو لانګیټیوډنل لیر. هغه نه بعد دې ته موږ نام ورکوو سرکولر لیر. او د بل چې کوم د لاست ون دې ته موږ نام ورکوو اوبلیک لیر. ابلیک لیر. هغه نه علاوه چې موږ سره سټمک کوم لیر دی په دې چې خپل سیل دی، HCl سیل، میوکس سیکریټینګ سیل، پیریټل سیل، چیف سیل او د هارت سیل خپل فنکشن ده. HCl چې کوي HCl موږ سره تیزاب دي. تیزاب خو به پیژنې تا په کور چې بیټرۍ ستا په بیټرۍ چې موږ چې کله په بیټرۍ چارجینګ روغ نه کوي ورته چې تیزاب ختم دي، تیزاب ورته راوړه. نو تیزاب هغه چې کوم تیزاب استعمالیږي هغه H2SO4 دا نام دی. H2SO4 دا فارموله ده، سلفیوریک اسید نام ده. نو هغه بیټرۍ ته چیږي او چې کوم په معدې چې کوم تیزاب HCl دا فارموله ده هایدروکلوریک اسید نام ده، هایدروکلوریک اسید. نو دا په د معدې چې نو معده چونکې دلته ډیر زیات تیزابي ماحول تیزاب ډیر زیات پچې نو د معدې چې کوم لیر دی د چې خپل سیلز دی میوکس پچې
او میوکس د معدې چې کوم لیئرز دي د پروټیکشن کوي، ځکه چې معده په د میوکس نه وای پچې نو د تیزابي ماحول نه به دا معده ډیره زیاته خراب سلی وه او دې باندې به دې چې کوم واز دي دا به ډسټرای سلی و، ځکه چې دلته ډیر زیات تیزابي ماحول ده او هغه له وجې نه به دا ډیره زیاته ډسټرای سلی وه. نو دلته چې کوم دي په معدې چې بیا موږ سره کیمیکل ډایجیشن وسي او میکینیکل ډایجیشن هم کېږي، ځکه چې معدې کوم واز دي کنټریکشن ریلیکسیشن کوي او خوراک مزید وړو ټکړو ته کنورټ کوي. هغه نه بعد چې معدې بعد موږ سره کوم سټرکچر شروع کېږي هغه ته ورته وایي چې هغه نه مخکې معدې چې کله د خوراک ډایجیشن او خوراک چې کوم د کوم پروسس ته خوراک ډیر زیات وړ سي نو هغه بعد دی رادرومي سمال انټسټاین ته وړو کولمو ته خوراک راشي. نو چې کوم دلته یو سپینټر لګي چې معده او سمال انټسټاین چې دلته کوم سپینټر لګي چې معده او سمال انټسټاین سره جلا کوي هغه نام د پایلوریک سپینټر. پایلوریک سپینټر پایلوریک سپینټر د کار دا د چې لکه څرنګه دلته کارډیک سپینټر کار وو چې د معدې نه بیا واپسی خوراک نه ته دغه سي د دلته د کار دا بیا په سمال انټسټاین چې خپل پارټس دي لکه اول چې کوم پارټس ته هغه ته ډیوډینم ویلی سي، دوم چې کوم پارټس ته ججینم او دریم پارټس چې کوم دا هغه ته موږ ایلیم وایو. دغه سي او دې تقریبا د وړې کولمې لا سمال انټسټاین تقریبا 17 فوټ اوږدې او تقریبا په خوراک باندې تقریبا 4 نه واخله 5-6 غنټې ټیم وتلی چې کله د سمال انټسټاین ته رسیږي. او دلته یو پارټ په چې پاته سلی و چې کله خولې نه خوراک روان سي او دی معدې ته رسیږي نو دلته تقریبا 4 نه واخله 8 سیکنډه پورې ټیم لګیږي. نو بیا په سمال انټسټاین چې د خوراک نور ډایجیشن وسي او لکه دلته چې کوم کاربوهایډریټ دي فیټس دي اوس موږ تر هغه پورې چې کله خوراک راشي سمال انټسټاین پورې نو خوراک چې تقریبا چې کوم کاربوهایډریټ دي لا لیپډز دي فیټس ویلی سو دا ډیر وړو وړو ټکړو ته شین شي، ځکه چې دلته اوس ډیر ډیټیل ته نه جو چې هغه لیور نه کوم هغه په راشي بایل راشي پینکریاز نه پینکریاټیک جوس راشي او هغه دغه فوډ مالیکول بریک ډاون ډیر زیات تیز کی نو هغه بعد چې کوم فوډي آلارسي لارج انټسټاین ته او لارج انټسټاین چې بیا د مزید چې کوم د ابزرپشن هکېږي ابزرپشن په لسمال انټسټاین چې تقریبا ابزرپشن هوسي په اخرنۍ حصے چې ایلیم چې او دغه دوه چې تقریبا مینلی ډایجیشن وسي بیا هغه بعد لارج انټسټاین د فوډ لارسي او فوډ نسو ویلی ځکه چې هلته ډېر ډایجسټ دي او هغه بعد د دې ابزرپشن هو نه وسي په سمال انټسټاین چې بیا هغه بعد چې کوم انډایجسټډ فوډي آلارسي په ریکټم چې سمال انټسټاین چې بیا هلته ریکټم چې سټور سي او هغه بعد چې کله موږ سیکریټ او چې کوم موږ باډي ته ضرورت و کوم باډي خپل ډایجیشن چې راوستولی څه هغه موږ باډي ابزرو کړي او موږ ته انرژي راکوي په دغه پروسس کې. هیله لره چې د ڈائجسٹو دا لیکچر سے بعد تاسو ډیر چیز زده کړي. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، جو ریکویسٹ تھا ویڈیو لائک کو اور مزید دوستوں سره شیئر کو. والسلام.